ټاکنیزه شکایتونو په تړاو د ننګرهار ټاکنیزه شکایتونو د سیمهیزه دفتر خبري ناسته دلته چې د یاد کمیسیون ترڅنګ د بیلابیلو نهادونو استازي او د ټاکنیزه ډلو استازو هم ګډون درلود. د یاد کمیسیون سیمهیزه دفتر مسؤلین وویل په دغه ولایت کې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته له دوی سره د ټاکنیزه ټیمونو له لورې ټوټال 2304 ټاکنیزه شکایتونه ثبت شوي دي. په یادو ټاکنیزه شکایتونو کې دولت ساز ټاکنیزه ټیم 103 سولې او اعتدال ټیم 400 ثبات او همپالنې ډلې 1450 ټاکنیزه شکایتونه ثبت کړي دي. چې د دې ټولو مجموعه اعتراضونو من کولی شو چې په څلورو موضوعاتو کې هغه کټګوري کړو. لومړی چې ډېر اعتراضونه ثبت شوي وو هغې مورد په هغه رایو باندې چې هغه خارج از وقت وو. دویم تفاوت د ریزلټ شیټ د سیستم د درملوک سره. همدارنګه دریم نمبر چې اعتراضونه ثبت شوي وو هغه د آرایو مشکوک په نوم باندې چې صلح او عدالت ټاکنیز ټیم په دې موضوع باندې ډېر فوکس کړی دی. او څلورم نمبر کټګوري چې دا هغه د متفرقو نوم یا د سایر نوم ورکولی شو چې په نورو موضوعاتو کې چې ابتدایي نتایجو ته اړوند دي په هغې موضوعاتو باندې اعتراضونه ثبت شوي وو. شفیع الله متی وایي د ټاکنیزه شکایتونو کمیسیون یادو ټاکنیزه شکایتونو ته د رسیدنې وروسته 200 شکایتونه چې نیمګړتیاوې یې درلودې تکراري ول او یا یې هم اسناد نه وو رد کړي او ترڅنګ یې د 1582 محلونو د بیا راشمیرنې پریکړه کړې ده. 2004 اعتراضونو په اړوند باندې ولایتي کمیسیون تصمیم د بشمارۍ ونیو چې په نتیجه کې یې 1582 محلونه بشمارۍ او تفتیش ته لاړل چې د انتخاباتو کمیسیون د آمادګۍ نه وروسته به دغه مرحله ستاسې او زموږ په حضور کې شروع کیږي. 220 شکایتونه باندې د ننګرهار ولایت د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پریکړه د رد وه د حفظ د تصمیم وه چې یا تکراري وو یا د اسنادو د نشتون او یا په نورو شکایتونو کې د مداخلې یا د تدخل صورت منډکه وه. په همدې حال کې د دولت ساز ټیم استازي د ټاکنیزه شکایتونو کمیسیون پر یادو پریکړو نیوکې وکړې او تورې پورې کړ چې یاده پریکړه یې د یو نومان په ګټه کړې ده. خو د ثبات او همپالنې ټیم استازي بیا یاده پریکړه سمه عدالت شفافیت او روڼوالي ته د رسیدو په پار مناسبه لار وبلله. خاص کاندید په پلویه په طرف باندې وه او موږ د دې سره مخالف یو دا په هیڅ صورت سره هغه ټاکنیز عدالت نه دی ځکه په ننګرهار کې چې دی د ننګرهار ټول محلونه بیا شمېرنې او تفتیش ته لاړه. دا معنا لري چې ناظر بنسټونو د څار بنسټونو د ټولو چې دلته په ننګرهار کې شتون درلودو د هر محل پر سر باندې ولاړو د کار چې د سوال باندې هر ګام چې د ټاکنیز عدالت او ټاکنیز شفافیت لپاره پورته کېږي موږ یې هرکلی کوو. بهتره به دا وي چې د ننګرهار د شکایاتو کمیسیون ټول هغه موارد که موږ پرې شکایت کړی دی یا زموږ رقیبانو پرې باندې شکایت کړی دی څېړلي او څومره چې څېړنې کېږي څومره چې ډېر شکایتونه رابرسېره کېږي دا د ټوکن د دې پروسې په ټاکنو د شفافیت سره کومک کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي هر کله چې یې د ټاکنیزه شکایتونو له کمیسیون نه لازم وضاحت ترلاسه کړ په ځینو محلونو او مرکزونو کې به د رایو بیا شمیرنه پیل کړي.